عزیزانو د حرام او د حلال تمیز وکړئ چې حرام څه ته وایي او حلال څه ته وایي. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه د شپې په کټ کې پروت دی، پاس یو سړی ګرځي محل باندې، څوک یې ویجي زه اوښانو والا یم، اوښ رانه ورک دی. ورته ویې لیونی دلته اوښان څه کوي، دا خو د بادشاه محل دی. ورته یې جي ځکه لیونی یم او کار څه یم، خو ته هم راته لیونی ښکاري. وی چې ولې؟ وی که د بادشاه په محل اوښ نشي راختی نو په پالنګ کې چاته خدای هم نشي میلاوی دی. پالنګ کې خدای نه میلاوي، پروت په پالنګ کې आवाज کې چې زه خدای لټوم. ابراهیم ابن ادم چې سهار شو بادشاہي پرې خو ولاړو. یو دکان باغوان سره نوکر شو چې داغه د انارو باغو، کخیتوب به کولو، باغه تنخواه به اغستا او پاغې به وخت تېرول. بادشاہ دی باغوان سره په کخیتوب نوکر شو، څوک به وکړي داسې. ابراهیم ابن ادهم داغه باغوان ملمانه رااله، ویل ورشه لږ انار راوړه دې ملمنو ته. چې انار یې راوړه تراوو، ویل نور راوړه دا خو تراوو. چې نور یې راوړه هغه هم تراوو. نو مالک ورته په غوسه شو چې زه درته یم چې انار راوړه او ته تراوه انار راوړې. وی صاحب تا د انارو راوړو آډر کړی دی، د سکلو آډر دې نه دی کړی. نو ما سکلو چونکې ستا اجازت نه و نو ویې سکم څنګه؟ او باغوان ویل فو ته دومره ایماندار یې چې زما د اجازت انار سکیم نه؟ نه ویل ته مالک یې، زه ستا نوکر یم، ستا اجازت نه بغیر که وسکلو خو حرام بشي. ویل نن نه مې ستا تنخواه زیاته کړه، هغه چابیانې د باغ ورکې، وی زه ستا نوکري اډو کوم نه. ویل ولې؟ ویل زما د ایماندارۍ راز درته معلوم شو، اوس به ته په ما سم خدمت نه کې، چې سم خدمت نه کې نو زما تنخواه به حرامه شي. حلال خواره دغه خلک او مردار خواره مونږ یو. تاسو خیال راغی؟ مردار خواره مونږ یو. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې د حلال او د حرامو تمیز وکړئ، فرق وکړئ. او دا هر چا په دماغ کې قدرت دا خبره ایښې ده چې هغه ښه او بد پېژندی شي. د هر سړي دماغ قاضیم دی او مفتیم دی، کولی شي. نو الله دې وکړي چې مونږ ته د اهدنا الصراط المستقیم صحیح طریقه معلومه شي. اوس طالبان هم ورک شو. مونږ به سړه روټۍ د غرمې م خوړلې وه او سړه به م ماښام م وخوړه، نو ټوله شپه به ویښو، خېټه به م چونکېده. اوس دا زیړې خورواګانې او پړسېدلې روټۍ چې وخوري ډډه خېټه د شپې پراتي، هغه باو تاو لام واو مز و مسخلا یادولی شي. ډولیان ډولیان به کېږي او چېرته کیسه خانه کې به یې ګورې او چېرته به یې کابلۍ کې ګورې او چېرته به یې چېرته. بله ورځ یو طالب راغی، دوره کې یم، کوم ځای کې یو لوی دغه یې راته وښوده مدرسه، دلته دوره کې مال عطف په ضمیر مرفوع متصل به تاکید د منفصل نه ولې روا دی؟ ویل بس روا دی. نو بل رنگ کې وی کنه مال نه
عطف په ضمیر مرفوع متصل بی تاکید د منفصل نه ولې روا دی؟ ویره چې ماته یاد نه دي کتاب به وګورم. انا لله و انا الیه. ته دوره کې خدای بنده لک سوچ وکړه. مل عطف په ضمیر مرفوع متصل بی تاکید د منفصل نه روا نه دی. ولې روا نه دی؟ دا وجه وای. ما روا ویلو پاغیم نه پويږي. اوس ولې روا نه دی؟ په دې وجم نه پويږي. او یہ دوره کې نو عزیزانو خیر بهرحال بی عزتیم نه کومه، خو لږ سوچ وکړئ چې زمونږ داسې ملک شو او داسې زمونږ وطن شو، د دین هم جنازه وزي لګیا دی او د دنیا د تعلیم هم جنازه وزي لګیا دی. نه د دنیا تعلیم پاتې شو نه د دین تعلیم پاتې شو. هغه زمانه لاړې چې چا به ترجمه پڑھاول، هغه د پاره به تفسیر کبیر کتو. اوس امی سړیم را پاسی په لوډ سپیکر کې صاحب قرآن لاندې اردو ترجمه ګوریو، ورته دا حمر مستنفره ناستیو ترجمه کوي. ان حرف تحقیق پر راغله ده. ان الله په تحقیق سره الله و ملائکته او ملائکه دغه خدای څه چل کوي؟ یصلون علی النبی، درود او رحمت وای په جناب محمد رسول الله باندې. نو تاسو ته یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. تاسو په درود وای. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى. نو زما عزیزانو عرض میں داو چې میم مستجمع ده ټول صفاتو د پروردگار عالم وبحمدک، پاکی د تعالی را اې د ټول صفاتونو مالک خدای. وبحمدک وتبارک اسمک، بلم سوکشته چې داغه نوم مبارکی سوکشته. وتعالى جدک، بلم سوکشته چې داغه شان اوچتی. ولا اله غیرک، اے الله ستانه بغیر بل سوکشته نه. دا مقام د عشاق ده، د عشاق عالم دای چې اغي استغراق فی الله راشي ناغت بل څوک نه ښکاري. بالکل هر طرف ته چې ګوري خپل محبوب ورته ښکاري. ارته لکه منصور مشهور واقعه ده، د فنا فی الله مقام ته ورسېده. دته وی استغراق فی الله، بالکل د الله په دې وجود کې ور محوش. نو استغراق فی الله چې راشي نو هغه ته که دیوال ته ګوریم خدای ورته ښکاري، که اسمان ته ګوریم خدای ورته ښکاري، که ځمکې ته ګوریم خدای ورته ښکاري. حتی که هغه خلق متیازې بیا نشي کولی چې ځمکې ته ګوریم خدای ورته ښکاري. نو منصور چې ځان ته وکتم نو خدای ورته ښکاري، ځکه چې استغراق را. عشق کی کتا سو خیال وکړي. یو عاشق ته چاوي چې معشوقي تصویر دیو بس هغه ورته دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. د زړه په آئینه کې مې د یار تصویر دی، خو چې زړه مې وشي داسې وګورم او راته ښکاره شي. ما ته د تصویر څه ضرورت؟ منصور استغراق فی الله راغی.
اسی عزیزانو دا خبرې زما کول چې دي ما خو تاسو ته وی چې دیوال ته ډولکې وال دي زمونږ نه استغراق فی الله راځي او نه استغراق فی الرسول راځي تاسو خیال راغی جی زمونږ استغراق فی الدنیا راغله ده استغراق فی المنبر هم راغله استغراق فی الحکومت هم راغله ده دا سه په خوانه کسی دی وای اوریو او چې باروزی بیا په غضب اخته مونږ ټول داسې منصور ان الحق وی چې ان الحق وی نو علما ورونی وو وی ان الحق دا معنا ده چې زه خدای ما وی نسی وی تړلو چې په کوم رسای و تړلو هغه رسای من الحق چغي والی په کوم لارای چې روان کړو هغه دیوالونو من الحق چغي والی کوم رسای چې دته په غاړه کې واچول او پانسی کولو هغه رسایم ان الحق چغي والی شیخ شبلی رحمت الله علیه دغه وخت لوی ولیو هغه حیران شو چې دا سړی خو ځان ته خدای ویلی نو د خو د استغراق مقامو او دا ولی پانسی کړي شو نو نیمه شپه وا شیخ شبلی رحمت الله علیه خدای ته التجا کوي څه وایي شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دی اے رحیم اے خدایا دا منصور دی ولی په دارو خجولو دا خزان ته خدای نو ویلی کنه آواز ورته وشو منصور بود واقف اسرار سر دوست منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست منصور تیار دیار رازو خودل یار ورتا دیار رازو خودل او داغ دیار راز فاش کو چغه والی چې چغه والی نو الله ولدا سزا ورکړه چې تا دا زما راز ولې فاش کو د عشق راز خو پټي